जहन्नमियान ची जहन्नम ता उरसी नो कुरान के रागली दी ची फतिहत अबवाबहा दा जहन्नमियान ची वर्तरा उरसी नो दा वक्त के बाद जहन्नम दरवाजे कोलाउश ची दुई रा रवानी नो दौड़ान देना बा दरवाजे कोलाउ नहीं। उलमा लिखी ची दे के राज दा दे چې د جهنم ته دروازو رسیدو پورې کسو وجه دې پیش کړه او ځان د اخلاص کړوم نو لا دروازې بندي د نن نه تلو نه به بچ شي او چې دروازې د جهنم تر ورسي او تر دغه وخت پورې دې مسوجه پیش نه کړه نو لاړې عمر لا تباش دا الفاظ دا قرآن دی وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها دلتا یو بل نکته ده ساق یسوق شړلو ته ویلې دا جهنميان چې دینو د ملائکې به شړی ټیلې به ورکوي چې زر زي اوس دغه الفاظ الله د جنتیانو متعلقم ویلي وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا دغه ساق یسوق ماده ده الله د جهنميانو متعلقم ویلي دي او دغه ماده ده وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا نو دغه شړل او ټیلوال د جهنميانو متعلقم قران ویلي دي او دغه شړل او ټیلوال د جنتیانو متعلقم قران ویلي نو ګوره که جهنمی له ملائکې ټیلې ور کوي نو داغه د شان سره خدا مناسب دي ځکه چې جهنميان به بی عزت خلقي او بی عزت خلق له ټیلې ور کول شي دي نو دا خکار اوس جنتیان چې دي دا خو به معزز خلق با وقار خلق وي با عزت خلق وي نو عزتمن سړی لا ټیلې ورکول د ملائکو چې دي دا خدایي توهین دی او داغي بی عزتی ده لکه اوس ګوره د جمعات کې یو سړی کېړای پټې کړې چې کېړای پټې کړې نو تاسو ټول جمعات پر ټول شي سو کوله سپېړه ور کوي سو کوله ټیلې ور کوي سو کې جمعات نه بار غورځوي نو په کار دی ور سره کنه ځکه هو غل دې کېړای پټې کړې او کدی جمعات کې اوس تاسو کې یو معزز سړی دی نیک سړی دی او هغه داسې روان دی ته ولا ټیله ورکې چې زرزه مړه بلې دې خو نه چې زرزه مړه دا به مناسب وي وای وای یو معزز سړی ته ټیله ورکول دا خدای د شان خلاف نو قرآن هم دغه ماده او دغه الفاظ د جهنمی متعلقم ویلي دي او قرآن کریم هم دغه ماده او دغه الفاظ چې ده د جنتی متعلقم علماء وايي
چې چاله ټیلا ورکول چې دی په دوه قسمه اوس خدای دې وکړي چې تاسو یو چاله ټیلا ورکول دی چې غرض یې داغه بې عزتي وي تی دشمن اوس ته په لاره روانې او دشمن په مخه درغی دشمن په مخه درغی او دشمن در سره داسې اوږه وواله نو ته به پرې ډس کې که نه به کې پښتانه یې که که تاسو پښتانه وی پرون به بېنظیرې ته ټوپی ور په سر وله پښتانه چرته یې که تاسو پښتانه وی نو پرون به خټک ډانس چې دی ورته کول یعنی ښځې ته ګډ یو میاشت ریهرسل کې چې وزیر اعظم به راځي هغې ته به پام کوئ چې چېرته په ډانس کې هم خپمه غلطه نه ټیک نور ګډېږئ نور ګډېږئ سهار مې چا سره خبرې کولې وی زمونږ د هلکوالي زمانه کې به چېرته زیات نه زیات هلکان چې را جمع شو نو په میخه به سور شو ټپه به یې وویله یا به جوار ساتل هلته به یې ټپې مپې وویلې دغه به زمونږ لویه مستي وه نو ما وی چې هغه وخت کې خو نور څه وونه اوس ټپو څه ضرورت دی اوس خو ښځې ټپې وایي هلکان ټپې وایي جینکۍ ټپې وایي بادشاهان ټپې وایي وزیران ټپې وایي مولیان ټپې وایي پیران ټپې وایي میاګان ټپې وایي استاد ټپو ضرورت پاتې نه اوس خو ټوله دنیا ټپې وایي تی خالي اوره هر کور ډمخانه او کنجرخانه دا ټپې پکې شته ګډا پکې شته غزلې پکې شته جینکۍ پکې شته د جینکو حقي میچ پکې شته د جینکو جنګي او هر ځای ښکارېده پکې شته استاد ته د ټپو نوبت پکې د ټپو ته اوسګارېږي نه تاسو خیال راغی ټپې خو به هغه هلکان وي چې غریبان به اوسګار و یا به پټیو یا به دیو نور څبونه یا به میخه و یا به سنډاو نور څبونه نو په غوږ به لاس کې خو یا قربان اواز به اوس خو ټول ملک یا قربان دی بازارونو کې چې روانې ټول بازارونه صاحب یا قربان میوزک سنټرې دي او کنجرخانې دي او ډمخانې دي او بایسکوپونه دي او سینماګانې دي اوس خو ټول ملک جمتوب او کنجرتوب دی نو ستا د ټپې ویلو نوبت نه پیږي هغه ټپه بم چې چا وویله په دې پلوسۍ کې مخدرزي پلوسۍ ورته وایي یو مولانا صاحب ډېر لوی عالم او ډېر پاک انسان کوڅه کې یو هلک په میخه سورو او روانو او دا ټپه یې وویله چې ستا یارانه ډوبه جاله ده ډوبې جالې ته وارخطا ولاړه یم مولانا صاحب جومات نه ورمنډه کړه او دا میخې پیزوانې ونیوه د هلک ته یې وي چې دا څه دی ووایي دا بیا ووایه او ویرېدو هغه هلک وی جي ما ویل ووایه درته بیا ویل ما دا ووایي چې ستا یارانه ډوبه جاله ده ډوبې جالې ته وارخطا ولاړه یم نو مولانا صاحب د کوڅې نه په جړا جړا جومات ته راغی او په سجده پرېوت چې وا خدایه نو د قبر یارانه خو داسې ډوبه جاله ده چې زما ورته ډېر وارخطا هلک ټپه څه پورې ویلې وه او چې کم نیکانو هغې ته مطلب څه واغست وی بچیه ټیک دی وویل د قبر یارانه داسې ډوبه جاله ده چې زما ورته ډېر وارخطا نو عرض مې دا و چې پښتو یا غیرت یا ایمان یا حیا دا خو مونږ کې پاتې نه ده مونږ نه هر څه وویل اوس خالي پښتو ژبه پاتې ده چې مونږ یې وایو کومو کسانو له چې لږ انګریزي زیاته زده کړې ده هغه ته وګورئ نو هغه خبرې چې کوي نو دا لفظ به زه انګریزۍ کې ووایم پښتو کې ماته نه راځي په هغه پښتو کې لفظ ویلو باندې بیا شرمېږي
نو دا به ختم شي. خیر بهر تقدیر عرض داو چې دغه یو ماده ده، نو یو ټیله ورکول دي سړي ته د دشمن، او یو ټیله ورکول دي سړي ته د دوست. د چې په کلی او په وطن کې په لاره روانې او ستا دشمن ستا مخې ته راشي او په قصد باندې تا سره اوږه ووایي، نو ته به پرېډاز وکړې چې ته زما دشمن یې، تا ما سره اوږه څنګه وواله، تا په زور ما سره ځان ومګل. او یو ستا دوست دی او محبوب دی، او ته په لاره روانې، هغه در باندې رستو نه سترګې پټې کړي او یا در سره اوږه ووایي، نو چې ته ورته وګورې او هغه سړی ستا دیرینه دوست وي، نو د هغه په اوږې والي به ته خوشحال شي او که خفه به شي؟ تاسو وایئ. علما لیکي چې د جهنميانو ته ټیلې ورکول د ملائکو چې دي، دا به په اعتبار د هغې د شرمولو او د رسوا کولو وي چې زر دی خدای بیړه تباه کا، جهنم ته زر ځان رسوئ، نو د رسوایۍ ټیلې به وي. او جنتیانو ته چې ټیلې ورکوي، نو الته به راز بلي، الته به راز دای. ما یو ټکی کړی دې ته لږ سوچ وکئ چې د جهنم دروازې به تر هغې بند دي چې تر څو پورې وررسېدلي دي. اوس قرآن کې هم دې رکو کې راځي چې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. د جهنميانو ذکر چې دی هلته واو نشته، واو او دلته واو دی. فتحت ابوابها اوس په دروازې کولو شي چې جهنميان در ورسي، او دلته وفتحت ابوابها د جنت دروازې به دوی د قیامت د میدان نه لا را روانم نه چې د جنت دروازې به ورته لري. تاسو خیال راغی؟ ماشاءالله پوه شوي. وفتحت اوس دې رکو کې ګورئ وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وبدبخت وکم بخت، تاسو له څوک نه راغلي چې تاسو يرولي وای کوئی کړي وای، چا نه وای کوئی کړي، دا کم ځای لرانه. دا په جهنم کې ملائکه ورته کوي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها، چې دا جنتیان د جنت دروازو ته راورسي، نو وفتحت ابوابها، دا دروازې به د وړاندې نه ورته، نو دا ملائکې به په لاره ټیلې دې د پاره ورکوي چې هغې کې به وجه بلې د جنت د میدان نواله د جنت ته دروازې پورې، د قیامت د میدان نواله د جنت ته دروازې پورې به د جنتیانو ته دائیں بائیں لارې سجاو شوي، ګلونه به وي، بوټي به وي، فرشونه به وي چې په دې به دا څه چلي، جنتیان به پرې را روان. نو دا جنتیان خو به سپېره وي زمونږ او ستاسو غوندې که خدای وکړي، اوس خو به دا سپېره ټول جهنم دی. دا خدای ورک کړه، سپېرو نه جنت له څه کار کړی دی. نو دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه ده. دې سپېرو په دنیا کې ګارنټي سره لیدلي دي او قالینونه به سره دي، نو کله به یو قالین ته ګوري، کله به ملایکې به ټیلې ورکوي چې خدای دې ورک کړه، دا عارضي غوندې خوندونو ته مه ګوره، اصلي ته ځان رسوه. دا ملایکې به ټیلې په دې نیت ورکوي چې دا ګارنټو د قالینونو د سجاوټ ته مه ګوره، هغه اصلي شی چې ستا انتظار کوي چې جنت دی که نه جي، دغې ته ځان زر رسوه. نو د ملائکو ټیلې به په دې نیت وي جنتیانو ته
او د ملائکو ټیلې به په دې نیت وي جهنميانو. نو د جهنميانو ټیلې به په اعتبار د هغې د رسوایۍ او د هغې د ذلت وي، او د جنتیانو ټیلې به په اعتبار د هغې د عزت او د هغې د دوستۍ. اوس دروازې ته چې ورسي نو دروازه کې به د دې سلامي کی. وقال لهم خزنتها سلام علیکم. الله. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. د جنت دا ملائکی بدی جنتیانو ته په دروازه کې وایي سلام علیکم، سلامی به ورته. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم، تاسو ډیر پاک خلق یې، تاسو ډیر معزز او مشرف خلق یې، په تاسو دې سلام. فادخلوها خالدین، راننوځئ دې جنت ته خو په داسې راننوتو سره چې تاسو به ټول عمر په دې جنت کې یې، بیا به هم کې څوک نه وباسي. دا خالدین قید ور سره ولې ولګېده؟ خالدین قید ور سره ځکه ولګېدو چې هسې نه چې جنت ته د میلمستیا په نیت نه ایستي او بیا به یې ترې وباسي، که نه جي بیا به یې ترې وباسي. نو الله به ورته وایي چې نه فادخلوها خالدین، ننوځئ دې جنت ته خو په ننوتو د همیشوالي سره. ټول عمر به تاسو په دې جنت کې یئ، بیا به دې تاسو څوک نه وباسي چې ننوځئ. سلامی وشي، ننوځي جنتیان ټول جنت. اعلان به وشي په جنت کې چې نن دا ټول اهل جنت چې دي، خدای به وایي دا نن زما مېلمانه دي. اے الله، اے الله مونږ ته نصیب د خپل حبیب په خاطر. اعلان به وشي چې دا ټول اهل جنت نن زما مېلمانه دي. ړومبی روټۍ به الله وی دی ته زکو. نو عزیزانو د جنت هغه شی حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. د جنت هر شی بداسي چا بنه د دنیا سترګو لیدلې او نه به د دنیا غوګونو اورېدلې. او دومره قدر حدیث کې راځي چې په جنت کې رومبنۍ میلمستیا به د جنتیانو چې کیږي، نو رومبنۍ میلمستیا به د الله د طرف نه نور نعمتونه خو چې صحیح هغه به وي، خو خاص نعمت په پکې د میانو کلیجی وي. میان پیژنې؟ کبان، مچھلیان. نو خصوصی طور رومبنۍ میلمستیا کې اعلی قسم خوراک بچی ابد میانو کلیجی. اوس د جنت د مئی کلیجی خدای دې ور والا او خدای مور والا نو چې بیا وګورئ چې څنګه به خوان دي او څنګه به دا به عزیزانو رومبنۍ میلمستیا. دین مخکې به بیا تقسیم کیږي، هغه باس په بلې جمعې ته کوو. او نن هغه نقطه سره وایو چې دا نور حیوانات چې دنیا کې حلالیږي او په تبرونو
والے کیږي او په اور باندې پخیږي او بیا موږ خورو. دې څه ګناه کړی ده چې دوی له په دنیا کې دا سزا ملاوي؟ دا سوال و. ها جی چا څه جواب مهرباني کړی ده؟ ها کړی ده. یو مهرباني دا کوي دا بعض سوال جوړول چې زما غرض پکې دا نه چې هغه کې زما توبه نعوذ بالله د علماء بی عزتی غرضی یا سیاسي. زما غرض صرف تاسو یو درد پیدا کولی چې د دین د باره سره علماء په څیر وګرځي او تاسو یو اوس احساس کوئ. تاسو خیال دا تبلیغ والا نه دي، تبلیغ والا دي کې یو درد دی، یو درد پکې پیدا شي چې هغه درد دای چې د څاورېدلی او د سزده کړي، نو دا درد دی پکې چې دا زه بل چاته مخیمه او بل چاته بیان کما. نو دا درد د تبلیغ والو کې خدای پیدا کړی دی چې خبرې در سره کوي. نو درته به وایي چې حدیث کې دا راغلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي، مولانا الیاس رحمت الله علیه دا ویلي، فلانی دا ویلي. دا یو درد دی چې قدرت د سړي په کې پیدا کړي. په دې جماعتونو کې وګورئ دوی دوه کسا درې کسا څلور کسا ناست دي، یا ورته بیان کوي نور ورته ټیټ سر نیولې. نو زما صرف داسې قسم یو درد ستاسو کې پیدا کول. د دې دا مطلب نه دی چې زما د چا بیزتی کول غرض. عزیزانو د دې جواب دا دی چې حدیث کې راغلی دی چې ټول دنیا تاسو د پاره پیدا ده، وانتم للآخرة، او تاسو د آخرت د پاره پیدا یې. دا ټول کائنات تاسو د پاره پیدا ده او تاسو د آخرت د پاره پیدا یې. لکه یو بزرگ وایي چې سارا جہاں تیرے لیے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ټول جہان تا د پاره پیدا او ته د چا د پاره؟ ته د خدای د پاره. الله وی دا هر څه ما ستا تابع کړی دي او تب سماتا بھی. نو سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ټول جہان تا د پاره ده او تب خدای د پاره. نو ټول جہان تا د پاره دا معنا چې د اسمک امتالا، اسمانون امتالا، غواګانې، میخې، ګډان، چرګان، میان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دا ټول تا د پاره او ته خدای د پاره. اوس غویان، ګډان، میخي، چرګان، وخان وغیرہ وغیرہ دا لالول او خوراک دام قدرت تا د پاره پیدا کړی، دا ستا غذا ده. اوس زما راز پکې داو چې دوی ته تکلیف کیږي دا لالولو او د وریتولو او په اور د سوځېدو. نو دوی ګناه څه کړی؟ د دې لنډ غوندې مثال لنډ. تاسو کې به ډېر خلک داسي چې اپریشن یې وکړي کړی دی. چا در کې اپریشن کړی؟ خېټې اپریشن، د غوږ اپریشن، سترګې چا کړی در ټول جوړ یې. که تاسو نه یې کړی پلارانو بم کړی، ترونو بم کړی، اسپتال کې بم لیدلی. اپریشن ټیټر تا چې مریض نه نباسي الته یو ټوپای ده چې داسې کی ورته سړی بالکل بیهوش دې ځای نه تر دې ځای پورې سړی سیري او سړي ته پته نه لګي. سترګې اپریشن کوي دلته ورته یو ستن وایي، ثابت سترګه ته بار راوباسي پکې څه کار کوي سړي ته پته نه لګي. تاسو خیال راکړئ. قدرت
ګډ غوا میخه وغیره وغیره چې مونږ حلالو بیا مونږ خورو بیا مونږ تکی تکی کو بیا مونږ کې مکو الله تعالی دا غینا هغه احساس د درد وبس په دې خبره پوه شئ د درد احساس چې دی هغه تینا وبس نو کاغه باندې ارڅ بیا کې لکه د نشې ټوپای چې مریض ته پسر کړي او ټول بدن تکی تکی کې مریض ته پته هغه احساس د درد ته وبس تاسو به یو بل ټکی وکړئ چې احساس د مریض له ټوپای ور پسر کې او سړی بیوش نو چې څو وخت کې وښ کې راشي هغه زخمونه خو بیا درد کوي کنه تاسو خیال لرئ دا عارضی نشوي چې بیا سړی په وښ کې راشي ځکه چې عمر له بیهوش پرې دی نو بیا د اپریشن ضرورت څه شو خو بس مړ عمر له بیهوش نه شي پرې عارضی نشوي حیوانات چې څو وخت کې تعالی دا عمرې نششي چې عمرې نششي ا بیا هوش کې اډو راځي نه چې هوش کې راځي نه هغه ته د خپل ورتېدو او د پخېدو په تبرونو د والو اډو احساس نه نو الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره دنیا تاسو د پاره پیدا ده او تاسو د آخرت لپاره پیدا ده دا نقطه چالي کله دا ځکه نه خیمه چې پرېده چې دا سوالونه پښتنو کې کوم کتاب کې لیکلي کوم کتاب لکه تیر ورځو کې ما یو مسله کړې و چې د مړي خبر ګرځول چې دی دا خلاف سنت دي چې مړی وشي کنه اعلانونه بنه کې سرکونه افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پلانے مر گیا پلانی ٹائم پہ جنازہ پل اور سپیکر اعلان کی گیا پل سوزکو کے اعلان کی گیا چیٹائے پلانی کلی لچیٹائے پلانی کلی لچیٹائے پلانی کلی امڑے تیری دی قرآنو نا دا کلو چیٹائے ورطا یا مڑے تیر دا انیتی جڑلو لوی غٹ سری ورطراشیو کٹ سری ورطراشی دیر ورځو کې دلته یو مړی شوی ویلې ویل جنازه په خیال راوچته وایي چیف منسټر صاحب جنازې له را روان زه ترې لاړم هلته هدیره کې کېناست وایي چې چیف منسټر یې جنازې له راځي نو مړی هسې بخلی کوي بیا موږ ته څه ضرورت دی زه لاړم هلته هدیره کې کېناست ویل لږ په خیال یې راوچته وایي چیف منسټر صاحب جنازې له راځي ای خدایم خوار کړه چې خوار شي ای ظالمان جنازې له خو هغه خلق پکار دي چې د چا زړه ووایي چې خدای وې بخ زړه دا خانان نوابان دا منسټران دا په دې نیت راځي چې ستا مړی دی خدای وبخي دا په دې نیت راځي چې ووټ لبه ولا سبا بیا راځم چې ووټونه رانه راځي او په دې نیت راځي ستا مړی دی خدای بیخ بنیاد وباسي لکه چې وته وي په دې نیت تعالی راځي اوس مونږه چې ستا مړي له قبر وکنستو په تبارک الذی مو ویلا مونږ له د سپي په نظر نه ګوري خو چې خان او نواب راشي ټول ورته ټوکرای کېږي چاله دواله راغلی تاسو مړي مخر دی او ژوندي مو مخر بیړي مو تبا مړي مو مخر نو ما وی چې د جنازې خبر ګرځول دا خلاف سنت سړی را پسې راغی زمونږ د کلي مولیان راټول شوي دي چې کوم کتاب کې دي کتاب دی وښیي او کتاب دی وښیي مال خبر نه یم ویل دا وایي چې کتاب دی وښیي کتاب نامه مې چې ورته ولیکله مال ورته چې دی کتاب کې فصل الجنائز دی کتاب کې او دا الفاظ دي چې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات ولی د دې تعرض راځي دا حدیث سره چې پیغمبر ویلي دي چې د مړي په خخولو کې به تلوار کوي نو چې په اعلانونو وخت ځای کې هغه حدیث باندې بیا عمل نه راځي تاسو خیال راغی چې کتاب نامه وروړه خاوه دا کتاب موږ ته معلوم نه بس یخ کا کړکې خبره دادا عزیزان چې دا درته وایم نه چې دا نقطه چا لیکلې ده او قدرت باغه حس د دین او باسي لکه د اوس لړم سړی وچی
پخوا به چې سړی لړم وچی چلو اله ویل به پیشتر او خټ کوي په د پاسه او تړي او دم چې د اله دا ځکلک ورته وړي او میا صاحب له ور ولي او میا صاحب زهر ډیر پاس خاتلی دي زهر ډیر پاس خاتلی دي زهر ډیر پاس خاتلی دي دا یو بل کیسه وا ته په اله مضبوطه خطرې دي په د پاسه به کپڑے راټولولې اوس لړم دی چې راشه اوستنده زلوکین ورته وي بس هغه ځای کې درته داسې یو چخوام نه به لړمي نه تاسو خیال نه لړمي دا میرګی نه دی میرګی چې بسړی راشي اله ول میرګی دی پلاني دغه ته بوزي چې پاګوټ کې ورننه باسي او پاګوټه کې دننه کې او پیریان دی او دیوان دی او پلانیان دی او ډنګړې د میرګو راشي ګولای دی بس ګولای دی چې وی خوري نه بدر باندې میګی راځي نه بدر میګی وی او نه بد اسم تاسو خیال نو خبره دادا چې زه ډمبري چې چلے ومنو یو لورغه مېر ما سره زوره ور اجازه ده په خدای باور وکي چې دمه واچول مال جوړ لاس را نه پریوت دا سه درد زیات شو مال نور زیات شو ول ډمبر ډیره تیز وا مال ډمبر تیز نه وا دا هغه دم دی چې خپل پنجو سے بلار روانو طالبان ناس تو روټای سپور وا ترکاری نه وا ولکه ترکاری نشته و اوسه ول راوړی دا منګوټه چې منګوټه راوړو درې ځله کول هو ویلو پیچو فکر ول زئی خوري چې ګوري د منګوټه د غوړو ډکته سوچا غوړي طالبان په شروع شو ولکه لک سبا ته پرې دی سبا له چل پرې دی خدا کول هو مونږ تم یاد ده بس په چوفکو به وړي کیږي سبا چې منګر اواغست کول هو وای په چوفکې نه وړي کیږي وای په چوفکې نه وړي کیږي اخون پنجوزه رحمت الله علیه بیا راغله که بیا څه چل دی ویجو ما کول هو په مونږ چوفکو وړي کیږي نه ول بچیا کول هو مغه د خپل د اخون پنجو نه ده دله خپل د اخون پنجو پکا په دمونو باندې اسمانم زمکه ترازی لړم او مار څه شه دی خو دې د پاره هغه خپل پکار ده زمون خپل هغه دی تاسو خیال راکړئ خپل زمون هغه دی نو په دې بوس ماشاءالله پوي شي وي چې حیوانات موږ د پاره قدرت غذا پیدا کړي او دا غذا نه هغه د درد او د تکلیف حس چې دی هغه به قدرت وباسي نو چې د درد حس دی وباسي لکه د نشي پستنې د سړی نه د درد حس وزي نو هغه درد بیا نه محسوس کوي نو دغه سبا د حیواناتو نه د درد تیرا جمعه باندې د قران کریم یو نقطه باندې ستاسو په مخ کې یو باس کړي عزیزانو قران کریم هغه کتاب دی چې تر قیامت پورې به هغه نکات او هغه باریکات د دنه روزي چې عقل به ورته حیرانی او جواب به سخ نشي او هغه نقطه کتا ستیادی ما پواو باندې ویلې وا چې په دې یو رکو کې د جهنميانو باسته نو یوځه کې الله وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دلته واو نشته فتحت ابواب او مدغه الفاظ دي د دې رکو په مخکې وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا
हत्ता इज़ा जाऊहा वफतिहत अबवाब। अल्फाज गोरे हु बहू यौ शे, लेकिन यौ जे के अल्लाह वाव वेले दे और बल जे के वाव न दे। तासु ख्याल रहा दे अल्फाजु के इस फर्क निश्ता। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फतिहत अबवाबुहा। उम्दगा अल्फाज दी वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफतिहत अबवाब। नहू बहू दगा अल्फाज दी द दे रुको पर निस्फ़ अवल की और दगा अल्फाज दी द दे रुको पर निस्फ़ आखिर। नु दे के राज सो राज दाओ ची द जहन्नमियानो तजर जहन्नम रा रसे दो पूरे बद जहन्नम दरवाजे बंद। गरज बपके दाई ची पदा दुमरा लोयर लार रा रवाने कत्सो वजह दे दजान खलासोलो पैदा करा नो दरवाजे ला बंदी दनना बलाड़ नशी वो चरौरा से वजह पैदा न के नो बस घर कम। और जन्नतियान ची दी वो फतिहत अबवाबुहा दे दामाना ची द जन्नत दरवाजे बा ला द हशर प मैदान के जन्नतियान रा रवानम नहीं और द जन्नत दरवाजे बा वर्ता को लो। नु दागा निकात द कुरान दी ची तर क़यामत पोरे बा खलासी की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना वा। यो सड़े दे खपल दोस्त सरे झगड़ा होगा, दोस्त सरे झगड़ा उकड़ा हो पर झगड़ा के वर्ता हुई छे वल्लाहि ला उकल्लिमु मअक हीना व खुदा कसम चियो हीन बदर सरा खबर नकुम हीन। दा हीन लफ्ज कुरान के देर जाया के रागले सौरजी तेरिशवी सड़े बेमान शो चिदा हो जमा दोस्त है उत सरा बज खबर संग न नुलाड़ो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और तयरी चे माँ जी कसम खड़ले दखबल दोस्त सरा द खबरों ना संगा कसम जे खड़ले चे वल्लाहि ला उकल्लिमु मअक हीना यो हीन बदर सरा खबर न को नो ए सिद्दीका उस से चालू कम वर्तवे चे सलवेख काल बवर सरा खबर न के ब्या कवा आ सड़े वही वाह वाह जयो रज नशम टिंगे दे अगसर द खबरों न कोड और सिद्दीक अकबर वही चे सलवेख काल बवर सरा खबर न के असे मेमा चे दे त सो चुकी चियो सड़े दे कसम खुरी उस पैमाने दे नो द कसम इलाज लटई प इलाज पसी गिरजी चे गुनाहगारम नशमा और दाकार उमश उस खुद पुख्तनों पर दे खुलके आगा गले शेवे दे कसम खुदा रास्ती हो कसम प खुदा हो माँ दे खुदा हुए हो प खुदा में दे कसमी हो द खुदा प जात में दे कसमी हो प कुरान में दे कसमी हो प पैगंबर में दे कसमी हो प ताकाल साहब में दे कसमी हो प बाबा साहब में दे कसमी हो उस खुद पुख्तन खुला न दा ढेरान मुंग न दा तोर गुंगटान पेजन है हाँ तासो द कम्मल खलक जमा मखे तक नहीं खुदा खबर सब
جمی کې به پخوا دی واخو کې خلک د جماعتونو کې واخه اچول نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو هغه تور ګونګټ داسې شی دی چې لاس ولا وروړي نو پسکی اچوي چې ګوتې دې ورپورې ولګي نو ګونګټ پسکی چې هغه ګوتې ته بیا سپېږمو تکا نو منډه به ووایي د ډېر څښاک وي نو مونږ هغه تور ګونګټان خو چې ګوتې راوړي پسکی اچوي چې خبره کوو کنزل به کوو که خبره کوو بکواس به کوو خبره کوو قسم به خورو تنن وګوره دنیا طلاقیان دي دنیا طلاقیان خبره د پاسه وای چې خزه په پدری کانی طلاق ساتي خبره د پاسه وای نو د درې کانی طلاق دا معنا دا چې دا خزه په دسه حرام شوا لکه مور او خور په د حرام دا به الا په درا واقعيږي چې دا خزه بل میړو کی او ور سره شپه تیرږي ای بیا طلاق کی بیا درې میاشتې عدت تیر شي هغه نه بعد بد تر وایي خبره د پاسه دا د طلاقي درې کانی طلاق ساتم خزه برابر طلاق کی خزه به طلاق کی دنیا مال راشي ما خیال دی ورځ بیا ارتدا سي کیس راځي جی په غوسه کې وما او بالکل پوه نه شوم او جی ډیر په غوسه کې وما او بس خلینا مې وته یو درې خو جی خپل ور سره یو خپل حرامي ځان سره روان کړ نو ور سره جی غوسه کې بالکل دماغ کار نه کول نو ما ورته چې په ایمان وایا چې طلاق سره په غوسه کې خزل ور کوي او که پر رضا صلاح ور کوي زه تاسو وای خپل خزه پر رضا سوري خو غوسه شنو ور کوي طلاق وای جنو ډېر په غوسه مال ډېر کور وران شو کخې بیړی غر کړه اوس نکی نو عرض میں دا عزیزانو چې قسم خوړلې ده د ایمان ته ګوره قسم خوړلې ده اوس علاج لټي حکیمانو طبيبانو پسې ګرځي چې علاج به شي نو صدیق اکبر ته علاج تراغه هغه ورته وی چې تور سره سلويخ کاله خبره وکړه راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یا شیخ حلق غر کے ماں دوست میں ہو اغنہ میں قسم پڑ لے چلا اکلم معک حینا یو حین بدر سر خبر نکو حضرت عثمان ورتوی چې تر مرګ پورې ور سره مکه و بیا کوا هغه چې مرشم بیا به ته وې بس تر مرګ به ور سره خبرې نکو سړی نور غم زده شو چې نور غم زده شو راغی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویجی دا مسئلہ پیخدا ابو بکر صدیق تورا غم دائیو ویلے عثمان ذی النورین تورا لم دائیو ویلے استا تران حضرت عمر ورته فرمایل چې حين ندی قسم خورلې دی وی چې او جی حين ولزا تر ما خام ور سره خبرې مکه و بیا کوا سړی خو ډېر خوشحال شو خوړه کې ولا رااله چې راشه څلورم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه کده دی ما خام نام لګا را لنډه شي خبره تاسو خیال راځي ما خام نام را مخکې شي ادا رحمان بابا خبره واچي جړلې چا ورته لوبه ګوره دوستي جاړې ورپسې ودی کال پس خو به وګوره ناغه ورته وی چې زد یار په دې دلز کا شتا بګړما زد یار په دې دلز کا شتا بګړما
چې د عمر بقا نوینم تر کالا زه د یار په دیدن ز کشتابی کړم چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکه کوما چې تل کالا پورې بجوندې سوکي په دې خبره پوه شوي زه د یار په دیدن ز کشتابی کړم چې د عمر بقا نوینم تر کالا عاشق سړی چې هغه چرته فراق د محبوب چې دی هغه ګواره کولی شي یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې چرته د یو مولا مسله واورېده د مرګ نه وروسته په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې کېږي هغه ویل ها وې سړی چې مړ شي نو په قبر کې پړومبای ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته خودلې کېږي نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دام اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخود لگेगी نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا اجل انتظار کوم چې خدای زره راولا چې زمر شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مرګ غواړي چې یا الله زر میں مرګ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں اس د جناب رسول اللہ تصویر خو په قبر کې ارجا ته خودلې کیږي کسړې نیک وی مرتبه خودلې کیږي او کسړې بد وی مرتبه خودلې کیږي ګوري به هر سره او سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مریا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تا دې به څه وایي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دې او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې به ایمان راوړیو ملائکه به ورته وایي چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به همداسې جواب راکړي اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورت دي چې نورې کولاو دے برا پاسی د مازیګر ټیم پي چې مونږ کوم ملائکه به ورته وایي نوم که نومت العروس او د شپ دلتا په شان د اود کېدو د ړومبۍ شپې د ناوې منځونه مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې به او داسې خلق به مې چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل وبدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیال دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پېژنما نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پېژنم څه حال به
سهال بجوړ شي ملائکه ورته وي بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړي متعلق د دنیا کې ساقي دوا دې بیا ورته وي ها لا ادري ها معنا هاي هاي زه والله کدا پی نو ملائکه ورته وي جو پلیتا او مردارا مونږ ته د وړاندې نه پته وه چې ته به هم داسې جواب کوې نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکړي داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر له ور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي الله دې امان نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټوي دا خود عشاق و حال بئی کنا چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي دا سه بیاناتو اوریدلو د پاره زمون وقار اسلامیک سټوډیو چینل سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العظیم خسته بیانات ملاويږي او د ګنټې نشان ځکه